کو نن درته په زړه پورې مطلب لرم، تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. وایي چې یو ثروتمند سړی چې کله په خپل نوي موټر کې په ډېرې تیزۍ سره د سړک څخه تېرېده، نو یو کوچنی هلک چې په پیاده رو کې ولاړ و د سړي د موټر په لور یې د یوې کوچنۍ تیږې ګوزار وکړ. د په ګوزار سره د سړي د نوي موټر شیشه داغ داغ شوه. په دې وخت کې د سړي پام هلک ته شو او موټر یې په یوه څنډه کې ودراوه. په قهر سره له موټر څخه ښکته شو او په ډېرې غوسې سره د هلک خواته روان شو. خو هلک ته د رسېدو څخه وړاندې یې ولیدل چې هلک سلګۍ وهي او ژاړي او په خپل لاس سره د سړي خواته اشاره کوي. کله چې سړی د هلک څنګ ته ورسېد نو هلک په ژړا کې ورته وویل: زما مشر ورور په دواړو پښو باندې معیوب دی او د خپلې ناستې بایسکل څخه غورځېدلی دی. ما ډېره هڅه وکړه چې هغه پورته کړم، خو ومې نشو کولی او له دې ځای څخه هم دومره څوک نه تېرېږي چې مرسته راسره وکړي. کوم څوک چې تېرېده په هغوی مې غږ وکړ، خو د هېڅ چا راته فکر نه شو. نو زه مجبور شوم چې ستاسې موټر په تیږه ووهم تر څو تاسې له موږ سره مرسته وکړئ. زما ورور ډېر په بد حالت کې دی، هیله کوم له ما سره مرسته وکړئ. سړی د دې حالت په لیدو سره ډېر خفه او په خپلې غوسې او د کبر په ډکه رویه خجالته شو او له هلک سره یې مرسته وکړه او تر روغتون یې ورسوه. هلک هم ډېر خوشحاله او له سړي څخه منندوی شو.